بسم الله الرحمن الرحیم. ویل شوي دي چې یو سړی په رنګ ډېر ناکاره و او ښځه یې په صورت ډېره ښایسته وه چې د هغې ښځې په شان ښکلې ښځه په هغه زمانه کې نه وه. نو هغې ښځې خپل خاوند ته وویل چې د قیامت په ورځ به زه او ته دواړه په جنت کې یو. خاوند ورته وویل چې ته په کوم دلیل سره دا خبره کوې؟ هغې ورته وویل په دې دلیل سره چې زه ستا ښځه او ته زما خاوند یې. هغه ورته وویل چې په دې سره نو څه وشو؟ هر څوک سره ښځې او خاوندان دي، نو آیا دا به ټول جنت ته ځي؟ هغې ورته وویل چې ته پوه نه شوې، زه داسې نه وایم چې ټولې ښځې او خاوندان به جنتیان وي، بلکې زه خپل ځان او تا یادوم په دې سبب چې زه ستا په ناکاره شکل باندې صبر کوم او ته زما په ښایسته صورت باندې شکر کوې، او جنت ته یا هغه ځي چې شکر کوي او یا هغه ځي چې صبر کوي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کمنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.